ایران کې د دوه افغانانو اعدامولو سره هم مهاله وسلوال برید وشو. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایرانی رسنۍ وایي چې شنبه د جولای د 8 پر سهار د ایران زاهدان کې د پولیسو د څار او کنټرول پر یو مرکز وسلوالو چپه وروړې او له امنیتي ځواکونو سره نښته کړې. برید په زاهدان کې پر 14 کلنتره یا د پولیسو د څار پر مرکز شوی و. ایرانی رسنیو د ځایي چارواکو له نقله ویلي چې بریدګر له ځانمرګو وسکټونو سره دغه پولیسو مرکز ته ننوتی و او ودانۍ کې له خوندي ځایونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د سیستان او بلوچستان امنیتي چارواکي ویلي بریدګرو د ودانۍ پر برج ورختلو سره لاسي بمونه غورځولي او د ودانۍ یوه څنډه کې ځای پر ځای شوي وو. د ایران په سبب په صدران پورې اړوند د تصنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 بریدګر وژل شوي، خو ځینو رسنیو بریدګر 3 تنه ښودلي وو. چارواکي وایي سیمه په کابو کې ده او برید پای ته رسېدلی دی. وړاندې ځایي چارواکو د یوه پولیس مامور د وژل کېدو خبر هم ورکړی و. تر اوسه روښانه نه ده چې بریدګر څوک و او د برید اصلي موخه یې څه وه. ایران کې پر رسنیو معلوماتو خپرولو څار او بندیزونو له امله ډېرې پیښې نه په ډاګه کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې د شنبې پر ورځ له لمر خطه وړاندې پر شاهچراغ بریدونو تورن 2 تنه افغانان په عام مزر کې پر دار ځړول شوي دي. ایران نن شنبه هغه 2 افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاهچراغ په نوم د شیعاګانو پر یو زیارت په حمله کې دخل بلل شوي وو. فارس او سینا خبري اژانسونو ویلي چې محمد رمز رشیدي او نعیم هاشم قتلي نن سهار په شیراز کې په عام مزر کې اعدام شوي دي. په شاهچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر 100 زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغه حملې په پیل کې ویلي و چې د حمله یو سړی کړی و او هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوی دی. داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې په دغه 2 افغانانو د جرم هیڅ ډول ثبوت پیدا نه شو چې بالاخره نن یې پرته له کوم ثبوت په عام مزر کې په دار کړل.